أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقرة آیت نمبر 102. اداری وکړه دی ورپسې شول ما هغه څه تتلو الشیاطینو چې هغه بل وصل شیطانانو علی ملک باغ سلطنت سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو دا سلیمان علیہ السلام کافر نه وو. سلیمان علیہ السلام جادوگر نه وو، هغه کافر نه وو. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن دا شیطانان کافران ول، شیطانان جادوگران ول. يعلمون الناس السحر، تعلیم مکول دی شیطانانو الناس خلقو تا السحر دی جادو. دی شیطانانو با خلقو تا دی جادو تعلیم کول. سلیمان علیہ السلام نه کول، دا شیطانان دروغ وی، دا یهود دروغ وی چې سلیمان علیہ السلام جادوگرو، هغه پیغمبرو. دا شیطانان ول، دی کافران ول. يعلمون الناس، تعلیم کول خلقو تا السحر دی جادو. سحر دا ډیر اقسام لري. سحر کله داسې وي ښځو خاوند سره بیل کړي، د زوی د پلار منځ کې لانجه جوړه کړي، خلک کاروبار کې شریکان په شراکت کې لانجه ورته جوړه کړي، په بلای سره اخته کړي، خاوند بند کړي، خپلې بیبي ته نسي نږدې کېدی، یا خاوند داسې کړي چې بیبي ته تر هغو یې ښه ورته میلان وي، رغبت وي چې ورته نږدې شي، هر څه ختم شي، ټول رغبت ختم شي. دا جادو مختلف اقسام لري. داسې کله کله کېږي کاغذ راواخلې، له هغو نه یو شی جوړ کړي، ورپوکي پوف، له هغې نه مرغۍ جوړه شي، ته به ورته ګورې وابل وشي. داسې به بل څه راواخلي، مثال کاغذ به راواخلې، هغې نه به چاړو جوړه کړي، ورپو به کړي، له هغې نه به د اوسپنې چاړو جوړه شي. ډبی به راواخلي، خلاص به یې بند به کړي، هېڅ به نه وي، بیا به یې بند کړي، خلاص به کړي، له هغې نه به د سلو کالدارو لوټ راوځي. دا ټول د جادو اقسام دي، ډېر اقسام لري، قسمه قسم قسمونه لري. د علماو په دې باندې اتفاق ده چې جادو حرام ده، په حرمت کې هیڅ شک نشته. د بخاري متفق علیه حدیث ده، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای اجتنبوا السبع الموبقات، ځان وساتئ السبع لوو څیزونه الموبقات المهلکات چې هغه هلاکونکي دي، هغه تباکونکي دي، هغه سړی تباه کوي. هغه کوم څیزونه دي؟ الاشراک بالله، له الله سره شرک جوړول، له الله سره نور خدایان منل، نور شریکان منل، فالسحر او جادو کول، او بل اکل الربا سود خوړل، واکل مال الیتیم د یتیمانو مال خوړل، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، هغه نفس وجل چې الله یې قتل حرام کړی، مسلمان بې ګناه مړ کوي، یو معصوم انسان مړ کوي، بیا هم لو ګناه ده، مهلکه ده، سړی تباه کوي. دا پنځه. شپږم قذف المحصنات الغافلات، پاکو غافلو بیبیانو ته د زنا نسبت کول. یو پاکه ستره زنانه یي، ته ورته نسبت کوې دا زانیه ده، دې فلان سره بد کار کړی، دې فلان سره، په دروغو هېڅ هم نه وي، دا هم لو ګناه ده.
له دې نه ځان وساتئ، دا تباه کوونکې ده. او اوم التولي یوم الزحف، مخ اړول له جګړې نه یوم الزحف، کله چې دشمنان په دارالاسلام په مسلمانانو باندې حمله وکړي، په داسې وخت کې له کافرو نه مخ اړول، له کافرانو لکه امریکایان، انګریزان، هندوان، بل بلاګان چې په مسلمانانو یې اټیک کړی او ته ځینې مخ اړوي. وایي له دغو اوو ګناهونو نه ځان وساتئ. اجتنبوا السبع، ځان وساتئ له دې اوو الموبقات المهلکات، تباه کوونکي. اول شرک ده، دوم نمبر هغه سحر ده، جادو ده. جادو حرام ده، په دې کې هیڅ شک نشته، دا یوه خبر، جادو حرام ده. په دې آیت نه معلومیږي چې جادو حرام او جادو کفر ده. تاسو ګورئ الله تعالی داسې وایي وما کفر سلیمانو، او سلیمان علیه السلام کافر نه و، ولکن الشیاطین کفروا، دا شیطانان کافران ول. شیطانان ولی کافران ول؟ یعلمون الناس السحر، خلقو ته به د جادو تعلیم کول. نو معلومه ده د جادو تعلیم کول، جادو چاته ښودل، د جادو زده کول دا کفر ده. سلیمان علیه السلام کافر نه و، هغه نه جادوګر و نه د جادو تعلیم کول، بلکې شیطانان کافران ول. یعلمون الناس السحر، خلقو ته د جادو تعلیم کول. جادو بالکل جادو حرام ده. له دې نه وروسته د جادو زده کړه کفر ده که نه ده؟ یو څوک جادو زده کړي په دې سړی کافر کېږي که نه؟ په دې کې علما وایي موږ به د جادو تحقیق وکړو چې د جادو کوم قسم ده. که د جادو کې د کفر خبرې وي دا بالکل په دې کافر کېږي. لکه مثال بعضې داسې جادو وي تر هغې د جادو تاثیر نه کوي چې تر څو 40 پوره د دی جنوب ونه ګرځي. دا موږ تاسې نه یو. لکه موسی علیه السلام 40 ورځې تور ته تللی و، روژه یې نیولې وه. یا نن سبا څوک 40 ورځې لمونځ په جماعت وکړي، الله تعالی به د ده کې صفایي راولي. یا بل ځای داسې 40 ورځې عبادت 40 ورځې. لکه دې خواته چې دا چله دي الله په لار کې ثواب لري، سړي کې صفایي راځي. شیطان لارم هم داسې ده چې شیطان په لاره کې څوک 40 ورځې مردار وګرځي، بیا هغه هم داسې لوی شیطان جوړ شي، بیا جادو تاثیر کوي. نو دغسې که څوک چې 40 ورځې دی په جنابت کې وګرځي، په 40 ورځې په جنابت کې ګرځي، که لمونځ راغی کوي به یې، که نور به عبادتونه ټول کوي، پروا به هم نه ساتي. دا به نه وایي چې زه جنوب یم جومات ته لاړم، که قرآن شریف راغی قرآن شریف به م وایه، هر کار به کوي، خو یې به جنوب غسل به نه کوي. که دغسې جادو چا زده کړی وي دا بالکل کفر. بل داسې جادو هم شته چې قرآن کریم به پاڼې کوي او په ځمکه بیا اچوي او ته به برسېره پرې کښېنې، بیا به د تا جادو تاثیر کوي نه کوي. داسې قسم هم پکې شته. قرآن به د حیض په وینو باندې لیکي، د قرآن آیتونه په بولو باندې به لیکي، بیا به د تا جادو تاثیر کوي. که داسې جادو دا بالکل دا جادو هم کفر ده، دا جادوګر هم کافر ده، دا اتفاقي مسله ده. نو او که داسې له دې نه غیر یوه مرتبه را ټیټه وه هغه بیا حرام ده، ناروا ده، خو دا جادوګر داسې باندې کافر نه ده. دا دویمه مسله. جادو خو حرام ده بالکل، جادو کفر ده که نه ده؟ د هغې به تفتیش وکړو. بعضې جادو اقسام کفر دي، بعضې کفر نه ده. دریم د جادوګر حکم څه ده؟ که یو چا باندې جادو ثابت سي، په حدیث شریف کې راځي وایي حد الساحر ضربة بالسیف، وایي د جادوګر حکم چې ده هغه په توره باندې وهل دي، بس سر به په توره باندې وهي، خو هغه به ادي وخت امیر وږي، څوک چې امیر وي، څوک چې د ملک د منطقې مشر وي، هغه به سر وږي. زه ورته به خالي دعوت او تبلیغ ورته کوو، سر وګلو حق موږ ته نشته ده. امیر کولی چې سر یې باندې پرې کړي. حرام خو بالکل ده، هېڅوک به جادو نه کوي، بلکې که څه ناروغي وله، څه تکلیف ولو، هغه به په قرآني دعاګانو، په سنت مسنونو، په منقولو، په معصورو دعاګانو د حدیث شریف هغه به په ځان باندې وایي، جادو به ختموي. قدرمنو زموږ تاسې معاشره کې یو لوی مصیبت دا ده، نن سبا اکثر دا جادو د ملایانو په جامه کې کېږي. ملای جادوګري کوډې کوي، غلط تعویذونه کوي، وایي زه دا کوم ورکې را پیدا کوم، له قوی قاف نه تعویذونه راوړم، له فلاني ځای نه راوړم. ټول ملایان دي، جادوګران دي، دا د ملایي په جامه کې دغه ناروا کوي. قدرمنو تاسې په یو چا باندې یو څوک چې په چا زهر خوري، هغه د زهرو په نامونه پې باندې خوري، هغه زهر راواخلي په یو شي کې ګډ کړي، په ملایي کې
یا په حلوا کې یا په ګوړه کې یا په شاتو کې بیا په هغه باندې زهر وخوري. دا نن سبا دی اصلي ملایي جامه اچولې ده. دا د ملایي جامه د خلکو د دوکې لپاره ده. نور د هلته د نن جادوګرانو ساحرانې له دې خلکو نه ځان ساتئ. نور په قرآن او حدیث کې دا کوډې موډې په قرآني طریقه صحیح د ختمول راغلي، په حدیثو په طریقه راغلي، خو دا د دې خیرن کتابونه چې دوی پیدا کړي او په دې باندې زنانه او د عوام غریبان دا دوکه کوي، د هغوی پیسې اخلي، هغوی ته دروغ وایي. دا ټول جادوګران دي، له دې نه ځان ساتئ. دا ډېر غلط خلک دي، د عقیدې په حساب هم د بل حساب او اکثر خو دوکه بازان وي خلک، زنانه او دا خلک دا دوکه کوي، پتا داسې وي پتا داسې وي پتا داسې وي. د دې چې ډېر ځان ساتئ، بلکې داسې ناروغي درته ورسېده، تکلیف درته ورسېدو، راسې قرآني دا قرآن شفا ده د هر ناروغي لپاره. آخري دا دوه سورتونه قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، دا په نبی علیه الصلاۃ والسلام جادو سوی او د دې په ذریعه باندې دا ختم شو. دارنګه په احادیثو کې نورې دعاګانې راغلي، ان شاء الله هغه به جای په جای وایو. نو دا څو خبرې ذکر، یو جادو حرام ده بالکل، لکه په دې آیت کې معلومیږي چې جادو حرام دی، دې زده کول تعلیم دا کفر ده، شیطانان له دې وجې نه کافرانو. او بل حدیث شریف کې راغلو چې دا له هغه لویو ګناهونو نه ده. اجتنبوا السبع الموبقات، ځان وساتئ له هغه لو تبا کوونکو ګناهونو. لاغې کې اول الاشراک بالله والسحر، دویم هغه پکې جادو ده، او نور هغه قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، او اكل مال اليتيم، او اكل الربا، وقذف المحصنات الغافلات، والتولي يوم الزحف. دا و ګناهونه یو په هغوی کې جادو ده. درېیمه خبر دا شوه چې جادوګر هغه کافر ده، که په جادو کې د کفر خبرې وي، او که په جادو کې د کفر خبرې نه وي بیا فاسق ده، ګناهګار ده، خو کافر نه ورته ویلی. حکم د جادوګر هغه وژل دي، دا باید مړ شي، خو وژل هغه د امیر کار ده. څوک چې د ملک د وطن مشر وي، امیر وي، هغه به دا وژني. زه ورته به خالي نصیحت ورته کوم. او آخري خبره دا وه، دا بعضې چې د ملایانو په قالب کې جادو سحر شروع کړی، په دې باندې دوکه نه سئ، له دې چې ځان ساتئ. دا نه ملایان وي نه شی وي، دا جادوګران وي، هسې جامه د ملایانو اچولي. دا یو څو خبرې وایي. واتبعو د یهودیانو آسماني کتاب پرېښو، آسماني پیغمبر یې پرېښو، تابعداري یې وکړه. ما د هغه څه تتلو الشیاطین چې هغه به شیطانانو لوستل علی ملک په سلطنت د سلیمان علیه السلام. وما کفر، او نو کافر سوی سلیمان علیه السلام. سلیمان علیه السلام کافر نو، هغه جادوګر نو، هغه د جادو تعلیم نه کول. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن دا شیطانان کافران ول. شیطانان ولی کافران ول یعلمون الناس، دی به تعلیم کول خلکو ته السحر د جادو، دی به خلکو ته جادو ښودل، نو ځکه دی کافران ول. وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. وما دا عطف ده ما تتلو باندې، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، دا یهودیانو تابعداري وکړه ما د هغه څه تتلو الشیاطین چې هغه به شیطانانو لوستل، چې هغه جادو سحر و په پاچي د سلیمان علیه السلام کې. واتبعوا ما انزل علی الملکین، او د یهودیانو تابعداري وکړه د هغه څه چې هغه نازل سوی و علی الملکین، په دوو ملایکو باندې. د دې آیت مطلب له دې نه مخکې به یو قصه وکړو، بیا به دې ته راسو. دا د انبیاو معجزې په تېرو وختو کې دا معجزه به داسې څیز و چې په هغې وخت کې به هغه شي په خلکو کې ډېره ترقي کړې وه. لکه اوس د عیسی علیه السلام معجزه، د هغه معجزه دا وه چې په مادرزاد ړوند باندې چې له مور نه به ړوند پیدا و، چې د هغې په سترګو به داسې لاس راکش کاږل او بسم الله به وویل، بسم الله به وویل، هغه به الله جوړ. سړی چې به مړ شو په هغې باندې به لاس راکش کاږل، هغه به راژوندی شو. دا پیس مرض والا، دا برګی مرض والا چې نن سبا یم علاج نسته، دوای نسته، نن سبا یم دوایي نسته، په دې به لاس راکش کاږل، الله به جوړ کړو. عیسی علیه السلام ته الله دا معجزه ولې ورکړې وه؟ په هغې وخت کې علم طب ډېر وړاندې تللی و، دا طبابت ډاکټري علم دا ډېر وړاندې و. نو الله دا معجزه ورکړه چې دا ډاکټران فی الحال پوه شي چې یاره دا خو ډاکټر و طبیب نه ده، دا خو د پیغمبر ده. که نه که دا ډاکټري وای د مادرزاد ړوند علاج موږ سره نشته، د مړو راژوندي کولو دوا موږ سره نشته، د پیس برګي مرض والا دوا موږ سره نشته.
او دای چې لاس پرې راکش کاږي هغې را ژوندی سي سترګې روغې سي پیس برګی جوړ سي یاره دا پیغمبر ده دا ډاکټر و طبیب نه ده. بل مثال ته ګورئ د موسی علیه السلام وخت کې جادو ډېر وړاندې تللی و فرعون و جادوګران یې پیدا کړي و کوم 80,000 کسان ول په دې جادو سره خلک ځان ته تابعدار کړي ول منقاد کړي ول. الله چې موسی علیه السلام د ده مقابلې ته ور ولېږل موسی علیه السلام ته داسې معجزه ورکړه چې هغه ظاهرا لکه د جادوګرانو جادو داسې وه. جادوګرانو پړې مړې خطا کو هغه خلکو ته ماران غوندې ښکارېدو خو هغه د خلکو په نظر کې ماران ښکارېدو رښتیا ماران نه ول نور پړې ول امساګانې وې لرګي مرګي سره خطا کړل او موسی علیه السلام چې خپله امسا خطا کړه له هغې نه رښتیا اژدها جوړ سو ښامار جوړ سو د دې ټول پړې یوه مړۍ کړل. دومره خو به تاسې الحمدلله اورېدلي یې په دغه موسی علیه السلام چې خپله معجزه ظاهره کړه اول ایمان چا راوړ اول ایمان چا راوړ همدغو ساحرانو اول ایمان راوړ. ساحرانو ولې اول ایمان راوړ؟ ساحران پوه شول چې یاره دا جادو نه ده دا د معجزه دا معجزه ده جادو خو دا د موږ والدکانو هغو ځکه اول ایمان راوړ. نو همیشه د پیغمبر د وخت هغه معجزه هغه د داسې باب نه وي چې په کوم شي کې خلکو ترقي کړي پیشرفت کړي وړاندې تللي وي تر څو هغه خلک پوه شي چې یاره دا معجزه ده او دا بشري عمل نه ده سحر نه ده طبابت نه ده ډاکټري نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته راسي د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه دا قرآن ده. د قرآن اعجاز دا په یو جي کې نه ده چې موږ یو شی ووایو. اوس د نبی علیه الصلاة والسلام وخت کې فصاحت و بلاغت ډېر وړاندې و. عربو به ښایسته ښایسته شعرونه ویل ښایسته ښایسته قصیدې به ویل ناشنا بیانونه به کول. قرآن چې راغی دوی د دې له سحر نه دوی د دې له اعجاز نه حیران شول چې دا خو د موږ غوندې خبرې نه دي دا خو د موږ له خبرو نه ډېر اوچت دي. اول به همغه خلکو ایمان راوړ چې په دې کې به لوی فصحا بلغا ول په دې کې به لوی شاعران ول. زهیر ابن ابي سلمى دا په دې کې لوی شاعر ده مشهور شاعر ده. هغه چې کله مسلمان سو شعرونه یې پرېښودل چا ورته ویل واله که اوس ولې شعرونه نه وایه وایي خو د ما یو تنده وه چې په شعر کې به مې پوره کوله اوس قرآن راغی هغه تنده مې ماته شوله نور د شعر ته حاجت نه لرمه. اول به دوی ایمان راوړ دا تر قیامته پورې. نن سبا اوس خلک د قانون ډېر وږي دي چې داسې یو قانون راولو داسې یو نظام راولو چې هغه کې خلک په امن وي امان وي آسوده وي. په دې قانون کې قرآن دا ټولو قانونونو ته ماته ورکړي خو که اوس دا څوک عملي کړي دا څوک په ژوند کې راولي تر قیامته پورې دا قرآن به همداسې معجزه وي که هر شی په وړاندې ولاړ. مطلب بیرته خپل ته راځم. نو د سلیمان علیه السلام په وخت کې په یهودو کې سحر ډېر وړاندې تللی و جادو ډېر وړاندې تللی و. الله تعالی 2 ملایکې را نازلې کړې یو هاروت بل ماروت. دې 2 ملایکو ته الله وویل چې تاسې به لاړ شئ خلکو ته به جادو ور یاد کړئ خو جادو به په دې نیت نه ور زده کوئ چې تاسې په دې باندې د ښځې خاوند منځ کې جدایي وکړئ د زوی پلار سره بیل کړئ ورور له ورور نه بیل کړئ. د دې لپاره به جادو نه ور زده کوئ. جادو به د دې لپاره ور زده کړئ چې دې جادو وپېژني او د جادو د معجزې ترمنځ فرق وکړي. د دې مثال داسې ده لکه ما ته یو نوجوان راشي ما ته وایي یاره څه پیسې دې راکړې وای یو ټوپک دې راکړی وای دا دې راکړی زه هم بلکل صحیح ده پیسې هم در کوم ټوپک هم در کوم خو ګوره په دې ټوپک به غلاګانې نه کوې په دې به اغوا به تاوان نه کوې په دې به چېرته مسلمان نه وژنې په دې باندې به دې هلته به د امریکې مقابل کې جهاد کوې. اوس دا خو ښه خبر ده کان دا ملایکو هم همداسې ورته ویل ګوره دا جادو غلط استعمال نه کوي دا جادو د دې لپاره چې ته معجزه او جادو وپېژنې موږ د دې لپاره تا ته تعلیم کوو. واتبعوا یهودو به دا جادو زده کو غلط به استعمالول واتبعوا او دوی تابعداري وکړه ما د هغه څه دا ویلي اوسې وما انزله دا عطف ده په ما تتلو باندې او دوی تابعداري وکړه د هغه څه چې هغه نازل شوی و علی الملکین په 2 ملایکو باندې. ملکین دا تسنیه د ملک ده ببابل د بابل په خاریه کې بابل دا په عراق کې یو خاریه ده یو صوبه ده. هاروت هغه 2 ملایکې څوک ولې هغه یو هاروت و ماروت او بل ماروت وما يعلمان او دغه 2 ملایکه چې
دی به تعلیم نه کول من احد هیڅ چاته دی دوه ملایکو به تعلیم نه کول هیڅ چاته حتی یقولا تر څو چې به دی دواړو ملایکو ورته ویلي نه وو نو دی دواړو ملایکو به ورته ویلي نه وو انما خبره دا ده بله نه ده نحنو موږ چې یو فتنتن موږ امتحان یو موږ چې تاسو ته دا کوم جادو در زده کوو په دې کې امتحان مقصود ده فلا تکفر نو ګوره ته کافر نشې دا د جادو په زده کولو سره دا غلط استعمال نه کړې فیتعلمون نو دې یهودو به زده کول منهما له دې دواړو ملکینو نه ما هغه جادو به زده کول یفرقون به چې دوی به جدایي راوسته به په دې جادو سره بین المرء و زوجه فما بین خاوند و زوجه او د هغې د بیبي خاوند او بیبي به بیلول په جادو سره به د دوی دواړو تفریق راوستل الله تعالی اوس یو بله خبره بیانوي دا خبر ګورئ زده کړئ دا هر کار خالق دا الله ده ظاهري سبب هغه دلته بندگان اوس یو سړی ټوپک راواخلي بل کس مړ کړي دغه کس الله مړ کړو خلق الله وکړو خو دغو سړي چې دا ډز پې وکړو دا سبب د قتل شو دلته هم الله همداسې وایي دا جادوګر چې جادو وکړي او ښه د خاوند سره بیل کړي دغه بیلول دا د الله کار ده خو سبب یې څوک شو سبب یې دغه جادوګر شو نو که دا جادو تاثیر کوي دا د الله په حکم سره ده د الله په اذن سره ده د الله له فیصلې او له اذن نه غیر جادو هم تاثیر نشي کولی ولې جادو خو د الله په مخلوقاتو کې یو مخلوق ده د الله له ارادې نه غیر د الله له اجازت نه غیر تاثیر نشي کولی لکه اوس مثال اور سوځول کوي دا سوځول اور نه کوي سوځول الله پیدا کوي دا د الله خلق ده اور سبب ده کله سوځول کوي لکه اوس چېرته ورته یو شی خطا کړي هغه یې وسېځي او کله به اور یې سېځل به نه کوي لکه ابراهیم علیه السلام ورته خطا سو اور سوځول نه کول ولې الله ورته ویلي وو یا نارو کوني بردن وسلاما علی ابراهیم دا جادو هم همداسې ده په جادو باندې ښځو خاوند بیلیږي خو چې د الله اذن وي که د الله اذن نه و بیا جادو تاثیر نه کوي دا د الله تعالی وایي وما هم او نول دا جادوګران دا یهودیان بدارین دوی نول ضرر رسونکي به په دې جادو سره من احد هیڅ چاته د جادوګرانو ضرر نه سوی رسولی په جادو سره من احد هیڅ چاته الا باذن الله مگر د الله تعالی په اذن سره د الله په حکم سره ويتعلمون نو اوغو هاروت ماروت خو ورته ویلي وو چې تاسې به دا جادو د ګورې که دا زده کوئ په دې به کافران کیږئ نه دا یو امتحان ده که دا زده کوئ دا به په دې نیت زده کوئ چې موږ د معجزې او د جادو فرق وکړو خو دوی به هغه په دې نیت زده کول چې خلک سره بیل کړي ویتعلمون او دوی به زده کول د یهودیانو ما هغه جادو یضرهم چې دوی ته تاوان درلودل ولا ينفعهم او دوی ته منفعت فائده نه درلودله ولقد علموا تر همدې ځایه پورې بې بس کو په دې کې مې یو خبر ده او دا وما انزل على الملکین په دې کې یو بل تفسیر ده هغه به هم سبا ته ووایو د هغې به بیا وضاحت وکړو د صحت او د عدم صحت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار یا الله دې موږ دا درس او تدریس خپل حضور قبول او منظور کړي که څه زیادت او نقصان شوی یا الله ته معافي وکړي د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي یا الله له سحر له جادو نه وساتې یا الله له دین هم وساتې چې نور خلک په موږ باندې سحر او جادو وکړي یا الله قرآني هدایات هم نصیب کړي د نبی علیه الصلاة والسلام په سنت طریقو هم روان کړي یا الله دا موږ محله کې ټولو کورونو کې خیر او برکت واچوي که څوک ناروغان بیماران ته ناروغانو بیمارانو ته صحت عافیت نصیب کړي اختلاف او شقاق او نفاق لمنځه لرې کړي یا الله دا طالبانو ته دعا وکړي الله تعالی دې با علم با عمل خادمان د دین جوړ کړي چې موږ تاسو د مېلمانه حضرات راغلي هغوی ته دعا وکړي تبلیغیان حضرات الله دې مزید د دین توفیق نصیب کړي لمونږ سره الله دې موږ تاسو په مالونو په اولادونو کې خیر او برکت واچوي یا الله تا بندگان یو خپل عبادت اطاعت تمروغ جوړ ولره د تا د دین خدمت هم نصیب کړه وصلی الله تعالی علیه